سلامونه، نیکی هیلې او احترامات د پاکستان د معیاري وخت مطابق د 13 جنورۍ د شپې 100 د پاسه 3 بجې شوي دي. ټایټل سرخط تاسو د ویډیو په سر باندې ګورئ چې ټرمپ ظالم ډیر بد حل راغستی دی او د دغه وجې نه خوب نه راځي. شاید تاسو هم په دغه وجه یوښئ. د ټرمپ پالیسي دا ده چې امریکا فاست، امریکنز فاست، امریکنز میټر، امریکا میټرز، یعنی सबसे पहले अमरीका, सबसे पहले अमरीकी लोग. دا د ټرمپ ویژن دی. خبره دا ده چې ټرمپ نه صرف د افغانستان بشري مرستې یا مالي امداد بند که، بلکې ټرمپ دا هم وایي چې WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن دا د صرف او صرف د امریکې په زیاتو مرستو نه چلیږي، د هغې نه په شا شو. ټرمپ اوس وایي چې غیر قانوني تارکین وطن به مونږه ګوانټانامو به ته لیږو. ګوانټانامو به کې یو فیسیلیټي یا یو جیل یا یو قیدخانه یا یو انټرمنټ سنټر یا ایجوکیشننګ یا ری ایجوکیشننګ سنټر به بیا فعال کو، یعنی د ګوانټانامو به جیل به بیا فعال کو او لږ نه 13,000 تارکین وطن چې هغه غیر قانوني امریکې ته راغلي دي نو هغه به په دغه ګوانټانامو به کې بندو. دغسې ټرمپ غواړي چې د نیټو فورسز ته کنټریبیوشن کم کی، مالی مرسته، د وسلو مرسته. ټرمپ دا هم غواړي چې د بهر نه غیر قانوني خلک را پرېنږدي. ټرمپ دا هم غواړي چې ترانسجنډر چې کوم دي هغه د مخنیوي وشي، د اپریشن په ذریعه جنس بدلول یا سیکشوال اورینټیشن بدلول، جنډر بدلول. دې ته هغه نانسنس ووک یا نانسنس کار وایي. دغه هم د ټرمپ په ترجیحاتو کې ده. بله خبره دا ده چې ټرمپ د غیر ملکي طالب علمانو دپاره کمې مرستې چې د دې د امبیسیز او د دې د یو اس ایډ او د دې د خیریه ادارو لاندې کېدې هغه هم ختموي. تازه د برما دپاره میامار چې ورته وایي د هغې دپاره د سټوډنټانو ویزې او 500 میلیون ډالر مرسته چې کوم ده نو هغه یې کینسل کړه، ختمه یې کړه. اندازه لګوي چې ټرمپ غواړي دا چې د امریکن ټیکس فیر منی دی امریکن ټیکس فیر منی دی د نوري دنیا په خلکو باندې نه لګي. د امریکې د نیشنل ایکسچکر یا د امریکې د قامي خزانې نه پیسې نه بلکې ډالرې دا دی په نورو نه لګي، دا دی په امریکنیانو ولګي. امریکنیان دی د ټول نه اول وي. امریکنیان دی امریکني څیزونه واخلي. امریکنیانو ټیکس دی په امریکنیانو په فلاح بهبود یا ویلفیر باندې ولګولی شي. ټرمپ د غیر ملکي طالب علمانو دپاره بالخصوص چې کومې مرستې دي نو د هغې د بندولو په حق کې دی. ټرمپ د انساني حقونو د پرمختګ دپاره، د جمهوریت دپاره یا د جمهوریت په نوم یا د انساني حقونو یا د صنفي امتیاز په نوم چې کوم انجو ته فنډینګ کیږي
د هغې د بندولو په حق کې دی. او اوس خو د حق کې مطلب دا چې بیخي بندۍ وي. البته په غریب ملکونو چې د هغې اکنامک لایف لاین یا د خوراک لایف لاین یې په دغه مرستو دی، نو هغې ته به ډېر زیات زیان ورسي. بالخصوص موږ که وګورو په افغانستان کې د یونایټډ نیشن د معلوماتو مطابق 80% خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دا زه نه ویم، د افغانستان سره تړلي پښتانه چې دلته راځي نو ما ته به کنځل کوي، زه پوهېږم. بدرد به راته وایي زه په دې قایل یم او زه به برداشت کوم. دا زه نه ویم، بلکې دا د UN هغه ادارې چې په افغانستان کې بشري مرستې تقسیموي، نو هغه وایي چې 80% خلک د لوږې تندې سره یا د کم خوراک سره یا د سوء تغذیه چې ورته وایي، یعنې د مال نیوټریشن سره مخامخ دي. او د دې بنیادي تکیه د دې ژوند په بشري مرستو باندې ولاړ دی. او د بشري مرستو زیاتره حصه UN ته یونایټډ سټیټس اف امریکا ورکوي. نو که دغه مرستې کمې شي، دا به نه صرف په افغانستان په موجوده معیشت باندې بد اثر پرې باسي، د دې په کرنسۍ باندې. او بله خبره دا چې هغه خلک چې 80 خو زه اګزیجریشن دی چې 40 او 50% خلک هم مرستو ته اړ وي او په هغې باندې دغه مرستې بندیږي د مؤسسو یا انجیوګانو د لارې، او د هغې په ژوند کې د خوراک څښاک د کمي ښکاره امکان راځي، نو دا ډېره زیاته نامناسبه خبره ده. که څه چې دغه امدادونه د خلکو سره د یونایټډ نیشنز یا اقوام متحده د لارې کیږي، خو په دې کې لوی ډونر چې د 80% پورې ډونیشنز یا پیسې ټکې راځي، نو دا د US اید یا د US نه ډایرکټلی فنډینګ کیږي UN ته. او UN دغه فنډینګ بیا په غریبو، بېوزله، جنګ ځپلي یا افت ځپلي سیمو کې استعمالوي. خو د ټرمپ فکر دا دی چې د امریکن ټیکس پیر مني دی په نورو خلکو نه لګي، دا دی په امریکنیانو لګي. وطنیار صاحبو شاما خیل، بجلی هم شته خو زه ریډیو براډکاسټ کوم. ظهور احمد یوسفزی راغی، جهانګیر باجوړی، سید کرامت خان وایي چې ستا نه اوس دا تپوسونه چا کړي. هسې د ټرمپ نوی راغلی دی، نو پکار ده چې د امریکې په سیاست لږ ډېر وپوهېږو. د ټرمپ پرایورټیز څه دي، څه کول غواړي، څه روان کړي دي. لګیا دی مسلسل ډزنز اف ایگزیکټیو آرډرز جاری کوي. زه به هغه ابتدایي خبرې بیا را سرته کړم چې ټرمپ نه صرف د WHO نه یا د عالمي اداره صحت نه، د صحت د عالمي ادارې نه فنډینګ بندوي، په هغې باندې فنډینګ بندوي، د هغې د پارټنرشپ نه امریکا وباسي. او امریکا چې د WHO د فنډینګ نه وځي، نو WHO یا ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم ریسرچز کوي، R&D کارونه کوي، یا د خیر ښېګړې کارونه کوي، یا په پولیو ویکسینیشن دی، یا د پینډیمکس او انډیمکس د بیماریانو د روکتام دپاره چې کوم خرچې کوي، نو په هغې کې به کمی راشي. ځکه چې دغه مین ډونر د WHO دا US و، امریکا ورسره خپل پارټنرشپ ختموي، یعنی فنډینګ ورته نه کوي، نو د WHO په سرګرمیانو باندې به اثر پرېوځي ورلډ وایډ. دویمه خبره دا چې ټرمپ د دې هم نه دی قایل چې امریکا دی د دنیا په یو سر او بل سره کې جنګونه وکړي او په نیټو کې دی زیاته ونډه مالي واخلي.
یا مالی طور د زیات زیان پورته کړي. دا هم د نیټو په الاینس باندې منفي اثر، مالیاتي او منفي اثر پرېوستی شي. ټرمپ اوس نن خبر دا دی چې ټرمپ د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره چې کوم فنډینګ یو ایس کوي او سپورټ ورکوي، نو په هغې کې د برما دپاره 500 میلیونه امدادي رقم چې کوم دی نو هغه باطل وګرځو، یعنی منع که. په لنډو ټکو کې دا چې ټرمپ صاحب وفرمایل چې د امریکې د ټیکس پیر منی دی د برما په طالب علمانو نه لګي، او زمونږه دا ذمواري نه ده چې د دنیا د نورو ملکونو غریبان راپورته کړو، هغې ته وسایل ورکړو، په هغې باندې کار وکړو، هغې ته جمهوریت، هغې ته زده کړې، هغې ته انساني ازادۍ او اسانۍ، دا زموږ ذمواري نه ده، یا کم از کم د امریکې د ټیکس پیر منی دی په دې باندې نه لګي. دغه هم نه ده، هم دا ده چې ټرمپ د غیر قانوني تارکین وطن چې امریکې ته راغلي دي، راځي یا اراده لري، نو د هغې حوالې سره د ټرمپ ویژن یا د ټرمپ پالیسي چې کوم ده نو هغه ډېره زیاته کلیر ده، کرسټل کلیر ده. ټرمپ د هغې د ویستو قایل دی، ټرمپ د بارډرو د ټایټ کولو قایل دی. ټرمپ وایي چې د بهر نه دی په موږ پسې خلک نه راځي، موږ خپلو خلکو ته روزګار، خپلو خلکو ته ژوند، خپلو خلکو ته سهولتونه، خپلو خلکو ته اسانۍ، خپلو خلکو ته د ښه ژوند امکانات برابرو، او د بهر خلک دې په موږ پسې قانوني هم او غیر قانوني خو دې بیخي نه راځي، او قانوني چې کوم راتګ دی نو هغه هم ټایټن کوي. ټایټن کوي مطلب دا چې سخته یې خلکو ته چې د بهر نه پسې خلک نه راځي، بارډرز چې کوم دي هغه هم ټایټن کوي یا سکروټنایز کوي، او دا عمل یې ډېر په تیزۍ روان کړی دی. ټرمپ ته اوسه پورې په 3-4 ورځو کې dozens of executive orders نه بلکې hundreds of executive orders جاری کړي دي، او د غیر ملکي طالب علمانو دغسې د خیریه ادارو دپاره چې کوم فنډینګ دی نو هغه یې نیولی دی. د افغانستان نه چې کوم خلک د امریکې یا د نیټو فورسز سره شریک کار کړی و، نو د هغې په ویزو کې هم ستونزې راتلی شي، هغه به کراس چک کولی شي، یا د هغې ډبل چکینګ چې کوم دی نو هغه به نور هم زیات سکروټنایز وي، او ډېر زیات کلک کره کتنه به یې کېږي چې واقعي دغه خلک امریکې ته د بوتلو قابل دی که نه. نو هغه امکانات هم اوس د کافي حده پورې که ختمیږي نه نو کمیږي، دا دې مونږ ته یاد وي. او بنیادي کنسرن چې کوم دی نو هغه انټرنیشنل چریټي یا ریلیف ادارو ته، او دغسې د یونایټډ نیشن چې کوم یونایټډ نیشن ارګنایزیشنز دي یا سیسټر ارګنایزیشنز دي، د هغې لکه یونیسکو ده، ډبلیو ایچ او دی، یونیسیف دی، یو این ډي پي ده، اف ای او ده، څومره چې ادارې دي د یو این لاندې یا د یو این د امبریلا لاندې کار کوي. نو ټرمپ غواړي چې هغې ته هم فنډینګ ختم کړي یا کم سے کم کړي، د نیش برابر کړي، او دغه چې د نیش برابر کړي نو هغه ملکونه چې هغه جنګ ځپلي دي، هغې یې پد ځپلي دي، یا هغه انډر ډیولپ دي یا انتهایي پسمانده دي، د خوراک څښاک د دوایانو د کمي سره مخامخ دي، د تعلیم په برخه کې د انفراسټرکچر د نشوالي سره مخامخ دي. نو ټرمپ دا غواړي چې دغه فنډینګ خلکو ته، خیریه ادارو ته کم کړي، بلکې د نیش برابر یې کړي. د دې سره به د ټول نه لوی زیان چې دی نو زمونږه په ګاونډ کې زمونږ افغانانو روڼو ته رسي. او زه بیا یو ځل دا خپله خبره تکراروم چې افغانان
د افغانستان اوسېدونکي پښتانه به ماته کنځل هم کوي، سپکې به هم وایي، دا به هم وایي چې په پاکستان قرضونه دي. خو UNDP، یونیسف او ورلډ فوډ پروګرام دا وایي چې په افغانستان کې تقریبا 80 یا کم از کم 80% خلک د مرستو د خوراک په سلسله کې، د دوایانو په سلسله کې، د ځان د ګرم او یخ ساتلو په سلسله کې، د خپل معمول ژوند د تیرولو په سلسله کې بشري مرستو ته اړ دي. کمې چې د UN او نور ایجنسیانو یا ډونرز یا خیریه موسسو د لارې، یعنی د انجوګانو د لارې وررسي، او که امریکا مرستې کمې کړي، نو په افغانستان کې به یو لوی بشري فاجعه یا لوی بشري بحران راشي. خلک به د کم خوراکۍ سره مخامخ وي، ماشومان به د دوایانو د نشوالي یا د ګرانوالي سره مخامخ شي، او دغسې به میاندې او بچیان د ښه صحت نه، د سهولتونو نه استفاده نشي کولی. په عامو خلکو به دغه اثر وي، او بل دا چې په قومي معیشت به لوی منفي اغېز دا وي چې افراط زر به راځي، یعنې د روپۍ د افغانۍ قیمت به کمیږي. او تیر 3-4 ورځو کې تاسو وکتل چې د افغانۍ قیمت د ډالر په مقابله کې ښکته روان دی، او تر څو چې دغه ښکته ځي او ویم نه، او بیا قیمت هم کم وي، او بیا دومره ډراسټیکلي ښکته پرېوځي ارزښت د افغانۍ، نو څیزونه به ورسره ګرانېږي، او دغسې به زموږ د غرونو ژوند د خویاندو، بچو، ماشومانو، ضعیفه خلکو، بیمارانو چې هغه تداوي ته، خوراک ته، ایجوکیشن ته، هم په دغه مرستو باندې د هغې ژوند روان دی، نو هغې ته به لویې ستونزې را پیدا کېږي. په دې کې به کنځل، په دې کې به سپکې سپورې او پیغورونه یو اړخ ته کوو، او په حقیقت مبني تجزیه دا ده چې ورلډ فوډ پروګرام دا وایي چې 80% خلک په افغانستان کې د خپل روزانه خوراکي څیزونو یا د خوراک یا د غذا د ضرورتونو د پوره کولو دپاره د بین الاقوامي بشري مرستو محتاج دی. موږ به دا کم کو، لږ ریشنلایز به کو، په کمه اندازه به ووایو چې زه 80% دي دروغ وایي، 40% خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، او په 100 کې 80% مرستې بشري خیریه ادارو ته امریکا ورکوي. نو که د دغې نه ادارې محرومه شي، او بیا ادارو نه دغه خلک محرومه شي د ژوند په اړتیاو پوره کولو کې، نو دا ډېر زیات دردناک ستونزمن عمل دی. یو ځل بیا در یاده کړم چې ټرمپ یو ایگزیکټیو آرډر پاس کړی دی، دستخط کړی دی چې ګوانټانامو بې چې کوم جیل دی، بدنامې زمانه عقوبت خانه ده، ټارچر سیل و یا انویسټیګیشن سیل و یا یو انویسټیګیشن فیسیلیټي وه، انټرمنټ سنټر و، خلک به هلته عرضي ساتل. هغه ګوانټانامو بې فیسیلیټي، انټرمنټ فیسیلیټي، د هغې د دوباره بحالۍ دپاره احکامات جاری کړي دي، او په ابتدایي طور به د 10,000 خلکو د ساتلو سهولتونه برابریږي هلته. مطلب دا چې غیر ملکي، غیر قانوني تارکین وطن به څه وخت دپاره هلته ساتلی شي، او بیا به خپلو هیوادونو ته واپس لیږلی شي، او دغلته به یو قسم قید وي چې د نورو دپاره عبرت وګرځي، او بیا دې هم زده کړه وکړي او خپل وطن ته واپس کله راشي 2-3 بعد، نو چې بیا امریکې ته په غیر قانوني یا قانوني طریقه د تلو خوب ونه ویني. یعنې ټرمپ د دې ټولو خبرو مطلب مې دا دی چې د ټرمپ دپاره ضروري خبره چې هغه ګڼي هغه دا ده چې امریکا فرست، امریکن
Americans matter, America matters. सबसे पहले अमेरिका और सबसे पहले अमरीकी लोग. दावा न सिर्फ अफगानिस्तान, बर्मा, بنګلاديش نورو آفت زده سیمو او جنگ زده سیمو او خلکو به دا سره کوي، بلکې پاکستان باندې هم ځینې امدادي پیکیجز چې کوم دي هغه بند کړي دي، او دا سلسله صرف د پاکستان او د افغانستان پورې محدود نه ده، بلکې دا د هغه راتلونکي فیسکل نیشنل پالیسي ده. دا د هغه تګلاره ده چې په راتلونکي وخت کې به نور هم اکسپینډ کوي او غځوي به، او د دې د بدو اثراتو نه به ملکونه، ادارې او خلک منفي طور متاثره کیږي. زه دا خبرې ځکه په جوختي کوم چې تر څو چونکې عکس مې نه ښکاري، په کمبل کې پټ پروت یم، نو زه غواړم چې اواز مې کم از کم په واضحه، صفا او په داسې طریقه باندې ادا کوم لفظونه چې هغه کاملا یا ایز اټ از په ډېر وضاحت، صراحت او کراحت ستاسو سماعتونو ته در ورسوم، تر څو خپله خبره په اسانه طریقه یا په انډرسټینډیبل نو طریقه باندې تاسو ته در ورسوم، او تر څو تاسو د دې ماتو ګډو خبرو نه څه ناڅه تاثیر یا تاثر واخلئ. دا زما کوشش دی. ولې چې یو سړی په تیاره کې غږیږي، د هغه د شونډو، د هغه د سترګو، د هغه د فیشل ایکسپریشنز تاسو اندازه نشئ کولی، نو بیا ضروري ده چې هغه دومره واضحه، صفا او د مکمل تلفظ سره وغږیږي چې اورېدونکي د هغه د خبرو نه، د هغه مدعا، مقصد، مافي ضمیر یا څه چې هغه کنوې کول غواړي چې هغه دې صحیح طور ابلاغ شي. صلاح الدین خان وایي ټرمپ ته ووایه ډالر دې ځان سره کېده چې د پاکستان خامران درنه دمه شي. ښه، بهرحال په پاکستان به هم منفي اغېز وي. نن مې یو خبر کتلی و چې په ځینې شوبو کې پاکستان دپاره فنډینګ یا ډونیشنز یا ګرانټس چې کوم دي هغه ونیول. ټرمپ ته ووایه چې بجلي بندوبست وکړه. زاهد الله وایي محمد خپلواک لیکلي دي چې خوب کې غږېږي که بیدار یې. نو زه شکر بیدار یم او ژوندي قامونه نه اوده کېږي. فضل الرحمن गुजर से लिखली थी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब आप। तो फजल रहमान गुजर साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और इस वक्त आपके साथ लाइव बातचीत कर रहा हूँ थ्रू ऑडियो फॉर्मेट। मैंने इसलिए ये सेलेक्ट की है कि इस रात के इस गए पहर या आखिरी पहर बाल ठीक करना, बाल संवारना, चेहरे के खदोखाल को मुनासिब करना और कैमरे के सामने बाकायदा एक डेकोरम से आना, ज़ाहिर है अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं तो एक अंदाजे के हद तक मुश्किल ज़रूर है। तो मैं आई फील easy and comfortable to talk you وایس لکه د وایس په حساب تاسو سره وغږېږم. نو راځو دا چې یو ملګري لیکلي دي سلامونه، او ریاض محمد سلامونه ته دی وعلیکم سلام. محمد هلال سلامونه ته دی وعلیکم سلام. جهانگیر باجوړي سلامونه ته دی وعلیکم سلام. امتیاز علی تاج وعلیکم سلام. عزیز ترین ډیره زیاته مننه. او شینواري خلیل صاحب ځینې کمنټس کړي دي خو د راوچتولو نه ده.
کلیم الله وایي چې د قام په ګروپ کې د دلچسپي نشته. ولې؟ اصل کې ګروپونه د یو خبر د نشرولو دپاره یا د معلوماتو د نشرولو دپاره یي. بدنصیبي دا ده، ما یې زه تا ته ټکسټ او وایس هم په واټساپ کې پرېږدم چې دې ګروپ ملګرو ته ووایه چې غیر ضروري دا ویډیو اډیو کالز او ګپونه او یا غیر ضروري چې هغه خبرې سړی هسې هم یو بل سره ډایرکټ کولی شي، هغه دې ډایرکټ کوي. دلته د هغه معلوماتي لیکونه لیک ویډیوګانې خپروي چې د هغې نه ځوانان څه نوې خبره اخذ کولی شي یا کم از کم انټرټینمنټ یې کېږي، څه لوست یعنې لیکلي څیزونه پکې د لوست دپاره شریکوئ. دویمه خبره دا چې خیر دی د قام ولس قبیلې سره تړلي لینکونه که شریکوئ نو هم ټیک ده. هغه څیزونه شیر کوئ چې تاسو ته ګټه در رسي او خلکو ته یې ګټه رسي. ستاسو ویب سایټ وي د قام په حوالې سره، ستاسو بلاګز وي، ستاسو پوسټونه وي، ستاسو پیجونه وي او د هغې ګټه قام ته هم او تاسو ته هم رسي. کلیم الله نو پکار ده چې مونږه هغه څیزونه شیر کړو. لکه ما 2-3 ارټیکلز غوښته چې شیر کړم، خو په ځای د کتلو هلته خلک په شخصي ګپونو کې او داسې موضوعاتو کې اړم وي چې هغه 2 هم کیدی شي. په هغه کې د 3 کسانو 4 کسانو ترمنځه کیدی شي، نه چې د سونو کسانو. نو کلیم الله زما دا خبرې یو 2 منټه بیرته ریوایند کا، واورئ چې د ګروپ معیار، په ګروپ کې د ملګرو پاتې کېدل، ریټین ساتل، د دې دپاره دا ضروري ده چې ملګري غیر ضروري څیزونه شیر نه کړي یا خپل منځي ګپونه په ګروپ کې ونه لګوي او دومره بمبارمنټ ونه کړي د میسیجونو چې سړی تنګ راشي. زما ملک کلیم الله یو ځل بیا درخواست دی، په ګروپ کې د قام یا د ستاسو زمونږ د ټولو په ګټه، د ځوانانو په ګټه لیکلي څیزونه، معلومات، بلاګز، لیکونه شریکوئ یا د خلکو د اجتماع یا د یو بل سره د ربط دپاره هغه موضوعات شریکوئ چې د هغې نه خلکو ته ګټه رسي. که نه نو دغسې ګروپونه بیا جوړ شي او څه وخت بعد خلک مجبوري چې د ډېر نوټیفیکیشنز د لاسه بیا ګروپ پرېږدي. لکه په دغه ګروپ کې په لومړي ځل زه ګورم چې بلا ډېر ویډیو کالز کیږي، یعنی ګروپ ویډیو کالز، او دا اریټیټینګ وي په بعضې وخت کې. ما غوښته کلیم الله چې زه تا ته وویم چې د دې خبرو خیال وساته. نو زما دا خیال دی چې زما د درتلو ضرورت به نه وي، زه به خبرې هغسې ونه کړی شم. البته دا مې غوښته 3-4-5 ارټیکلې وې د توره باز عثمان خیل، غني خان د عثمان خیلو باره کې څه ویلي دي، خوشحال بابا چرته ذکر کړي دي او د دې حوالې سره څه تاریخي بلاګز زما سره شته. ما غوښته چې لینکونه شریک کړم په ځای د دې چې شخصي ګپونه یا هغه ګپونه چې په هغې کې د ګروپ د 2-3 ملګرو دلچسپي، نو هغه نه، هغه څیزونه چې شریکول غواړي چې د ډېرو پکې دلچسپي، ډېر پکې جذب پاتې شي یا ډېرو خلکو ته زده کړه وشي. په انګریزۍ کې دې وي، پښتو کې دې وي، په اردو کې دې وي. د اے آی په مرسته معلومات نورو ژبو ته واړوئ، خلکو ته آسان کوي په پښتو کې، د انګریزۍ نه پښتو اردو ته راوړئ، د اردو نه پښتو ته راوړئ، د پښتو نه چې ضرورت یې انګریزۍ ته ویسئ. نو دغه کار به البته در سره کومه، خو د هغې دپاره ضروري دا ده چې ملګري ریسپانس ورکوي. په دې معنی ریسپانس چې ګوري یې، نه چې میسیجونه واو ډېر ښه، بس چې ګوري یې، شریکه یې
او په ګروپ کې په روزانه بنیاد دومره اکټیویټي نه ده پکار چې هغه د سر خبره پکې د خلکو نه ورکه شي او کنفیوز شي چې دا څه روان دي. بهرحال زه د خپل شپږ کالو تجربه در سره شریکوم چې داسې ګروپونه بیا ډېر زر خلک پرېږدي او دلچسپي پکې نه اخلي او نه ګوري. که د ورځې یو خبر نشر کیږي، یو بنډار کیږي، یو دوه درې لینکونه یا بلاګز یا لیکلي بڼه لیکونه نشر کیږي، نو دا بیا خلکو ته ډېر اساني چې وی ګوري. خو ته پوهېږې چې په 24 غنټو کې 200-300 میسیجونه راځي، نو بیا پکې د خلکو دلچسپي کوي هم، نو رسي ورته نه. مطلب په هغې کې د کار خبره پاتې شي. خدای مکه چېرته په قام کې په ولس کې غم وشو، خبره یې څوک شریک کړي، نو که لږي بمبارمنټ نه وي نو خلک به خبر شي، او که بمبارمنټ وي نو بیا خلک وایي زه هسې په دې ګروپ کې ټوله ورځ بحثونه غیر ضروري کېږي، لہذا کتو ته ضرورت نشته، لہذا دا مې یو عاجزانه فقیرانه او ملنګانه درخواست دی چې دا لږ ریګولیټ کړي، چې دومره محدود څیزونه پکې شیر کېږي چې د سړي ورته اشتیاق وي، توجه یې وي چې یاره دا وګورم دا څه شی دی. لیکلي بڼه دې یو څیز وي، ویډیو دې هم وي خو معلوماتي دې وي، تصویر دې هم وي خو څه نوی انګل دې پکې وي، د اکټیویټي ریپورټ دې هم وي خو څه نوی یا د دلچسپۍ باعث دې وي، لیک دې هم وي خو ریپیټیټیو دې نه وي، لینکونه دې هم وي خو چې په لوست سړی لا نور ذهن پراخیږي یا انډرسټینډینګ یې جوړیږي، ګټه ورته رسي، نو دا به ډېر ښه عمل وي. کلیم الله که زما دا خبرې 4-5 منټه ریوایند کړي، ریوس کړي، ریوس اپشن ما لګولی دی، نو تاسو په اسانه وپوهېږئ چې زه څه ویل غواړم. او دا درته د خپلو 10 کالو د تجربو، د فیسبوک د ګروپونو، د پیجونو، د واټس اپ او انسټاګرام د ګروپونو پیجونو د تجربې نه درته ویم. که په واټس اپ دې ګروپ کې 100 کسان راغله، بیا پکې نور نه راتله او خلکو پکې دلچسپي وه، نو بیا به یو سړی د انسټاګرام ټیلیګرام ګروپ جوړ کړي او په هغې کې به ډېر معنی پر مغز بامعنې او د کار څیزونه شریکوي. نو توصیف احمد وایي چې قام په تیاره کې دی، زه قصدن مدن په تیاره کې یم. زه غواړم چې زیات په ځان باندې خرچه او ډیکورم او ویښته میخته چې هر څنګه وي، نو دا ریډیو ټرانسمیشن دی او دا لیټ آورز چې کوم اف ام کې به د شپې ناوخته غزلزار قسم یا غمگین د عاشقۍ خبرې، سنجیده علمي ادبي فکري خبرې کېدې، نو دا د هغې چربه ده یا کاپي ده چې زه کوم. هغه خو بیا دا وه چې مراد الله هغه به ډېر پوهانو خلکو هغه کار کوو. محمد یعقوب وایي چې مړه وده شه، حالانکې دی ځان له نه وده کېږي. توصیف شو. نو قام په تیاره کې ښه دی، لکه دا داسې وګڼئ لکه د ریډیو نشریه. مراد علي ستاسو سلامونو ته وعلیکم السلام. محمد یعقوب لیکلي دي چې مړه وده شه، نو چې څنګه دا ټرانسمیشن آف شي نو زه به خوب طرف ته مایل شم او ستاسو د امر به پځېږم، ستاسو امر ته به، ستاسو حکم ته به لبیک ویم. زه هر خبره جوم ځکه یعنی په وضاحت، صراحت او په داسې
وقفې سره ځکه کوم چې په سکرین نه ښکارم، تر څو چې کله نه ښکارم نو بیا کمیونیکیشن ابلاغ کې د سترګو د شونډو حرکت د مخ اکسپریشنز یا تاثرات نه ښکاري تاسو ته، نو زه ځکه یو لفظ په قلاره او د آخري هدف پورې کوشش کوم چې د صحیح تلفظ سره ادا کم، تر څو زما په غږ باندې ملګري ښه وپوهیږي. او د ویډیو که نشته نو د اډیو د لارې زه خپلې ماتې ګوډې خبرې، مات ګوډ پیغام په پوره معنا د خپل وس او د خپل کوشش په حساب باندې تاسو ته در ورسو. نو د ټرمپ متعلق مو خبرې وکړې. ټرمپ په غیر ملکی سیسونو هم بندیز لګوي. هغه غواړي چې امریکنیان د امریکن جوړ سیزونه استعمال کړي. امریکا دی ګریټ وي، د امریکا دی پاور وي، خو امریکا د خلکو ته پیسې نه ورکوي. امریکا د پردي جنګونه نه کوي. امریکا د دې ذمواري نه اخلي چې د دنیا غریبان به مونږ مړو. امریکا د دې ذمواري نه اخلي چې په لورلایي کې، ژوب کې، هرنایي کې، قلعه سیف الله، قلعه عبدالله، دیر سوات، ملکنډ، باجوړ کې په سکولونو کې واشرومې نشته، نو کنه یو ایس ایډ به دا کار کوي. دا د ټرمپ فکر دی او ښه فکر دی. په کار ده چې خپل قام ته او خپل ملک ته اولیت ورکړی شي. او کم ملکونه چې تکیه په امریکې مرسته باندې ده، نو هغوی هم سوچ وکړي چې باید خپل اقتصاد ښه کړي، خپل پیداګیر پیداوار پروډکشن وکړي، خپل ځان په خپله وساتي، خود کفالت ته لاړ شي. نو دا د ټرمپ ښه فکر دی که نه دی؟ تاسو راته ووایئ. زاهد علي ډېره مننه. مراد ډېره مننه. حمیدالله مراد الله په خندا دی، پوه نه شومه چې په کوم کنټکسټ کې دې وخندل یا په کوم سیاق و سباق په کومه خبره دې وخندل. نو دا راته ووایه. او په سر کې وینم چې لیاقت سیماب صاحب عکس ښکاره شو. سلامونه مې دې ومني. دی هم د شبګیر عادت دی. نو د نیمو شپو سندرې خوند کا، څوک به مین وي چا په یار بېللی وینه. سیماب صاحب په هغه مشرانو کې دی چې زړه یې ځوان دی. د سیماب صاحب دپاره ایج از جسټ ا نمبر. عمر بس هندسه ده، نور هېڅ هم نه. تر څو چې د سړي زړه ځوان وي، ژوندی وي، او یعنې ته چې ځان په کم عمر کې محسوسې، د کم عمر د خلکو سره ځان سم ګڼې، نو ته هم جذباتي، فکري او نفسیاتي طور د هغې د پیر ګروپ یا د هغې همزولی. لنډه خبره ده. نو دا ونه مونږ د نن ورځې خبرنامه یا نشریه یا چې ورته وایو براډکاسټ چې مو پکې په 2 یا 3 موضوعاتو ماتې ګوډې خبرې وکړې. ستاسو کمنټونه رااله، تاسو وخت په وخت باندې واورېدم، چا د لږ وخت دپاره او چا د ډېر وخت دپاره. چا به شریک کړی وي که نه وي دا نه پوهېږم. کمنټونه به هرحال 10-15 ملګرو کړي دي او ما کوشش کړی چې د ټولو کمنټونه راواخلم، ولې چې دا وخت ډېر کم خلک اوري او کمنټس کوي. نو زما دپاره اسانه هم وي او ضروري هم ده چې د ملګرو کمنټونه د نورو سره شریک کما، یا کم از کم ویل ولم او د لوستو سره دې یو څه زده کړه وکړم.
لکه توصیف لیکلی دی چې په خپلو خوبونو، فکرونو او هیلو باور ولرئ. خوبونه رښتیا کیږي، فکرونه زرغونیږي او هیلې هم پوره کیږي. دا زه نه، مشران وایي. نو 2 یا 3 ملګري مې دا وخت اوري د توصیف وینا ما در ورسوله په وینا کې، یعنی په وربټم کې یا په ټرانسکریپټ کې مې در ورسوله. تاسو یې که ګورئ نو د توصیف احمد دغه وینا که د هر چا نه را نقل کړي ده نو ډېره خوندوره ده. په خپلو خوبونو، فکرونو او هیلو باور ولرئ. خوبونه رښتیا کیږي، فکرونه زرغونیږي او هیلې هم پوره کیږي. باید دغسې مثبت فکر وکړو. البته زه موټیویشنل نه بلکې ډي موټیویشنل سپیکر یم. که تاسو زما پیج ته لاړ شئ او بای وګورئ نو زما خپل نوم لیکلی دی، سمیع الله خاطر په انګریزي کې، او ورته مې لیکلي دي چې ډي موټیویشنل سپیکر. خو بهرحال د توصیف خبره ډېره موټیویشنل ده، په ځای ده. چې ژوند خدای راکړي نو د نن ورځې په سختو پسې به کال بعد خاندي. وی به چې دا لا اړو سخته نه وه. یعنې 2 خبرې دي، یو به حالت دې ښه شوی او بل دې شاید د دې نه هم ډېرې زیاتې سختې لیدلي. خو د هرې شپې یو سحر وي، په هره تیاره پسې یو رڼا وي. او که نن زمونږه بد حالت وي نو د دې مطلب دا چې دا قیمت دی پرون زمونږ د ځان نه کړولو، ځان نه پوهه کولو. د هرې خوشحالۍ چې مونږ ته نن سبا بل سبا لا بل سبا میلاویږي نو د هغې یو قیمت مونږ ورکړی. او کم تکلیف خدای مکه چې مونږ ته رارسي هغه هم زمونږ د ماضي یا د حال د قیمت راکړه وي. یعنې که چا ځان نن وپېژندی، په ځان یې کار وکړو، ځان یې اګاه کړ، ځان یې پوه کړو، ځان یې خبر کړ، سمې فیصلې وکړې، نو په دې قیمت به ورته سبا ښه اجر میلاویږي. خدای مکه که بد څه وکړه، بد فکر یې وکړو، ناخبره پاتې شو، ناسمه فیصله یې وکړه، نو د دې قیمت جزا به ورته هم سبا بل سبا لا بل سبا کال بعد میلاویږي. خو د ژوند یو خبره او په هغې به راټوله کړمه چې دا ملګري څنګه لیکلي دي توصیف، یقین وکئ چې زه حیران شم په ژوند کې چې د کم څیز دپاره یا د څومره، مطلب د پیسو ټکو خبره به وکړم، دا لږه اسانه پرېوځي. څومره پیسې چې به ما خواهش کوو چې زما پې ټوله میاشت تېرېدی شي، لږه ګزاره کاش چې ما لرلې، یعنې ښه په پروفیشنل لایف کې. یقین وکړئ هغه نو پیسې سړی په ورځ کې بیا لګوي او وروسته سوچ کوي چې په هغه وخت کې زما په ذهن کې هم دا نه راتله چې د ډیز یا لکه د ماضي دا ورځې چې کوم دي دا به تیر شي. او لنډه دا چې هغه انګریزي کې وایي and this too shall pass away، دا وخت به هم تیر شي. که ښه دی نو هم تیرېدو والا دی، او خدای مکه که بدې ورځې دي نو دا هم یاد وساتئ چې دا بدې ورځې به تیرې وي، داسې ښې ورځې به وي چې تاسو به وروسته د نن ورځې ته ګورئ نو یو به مو یقین نه راځي، او چې کله بیا یقین راولئ
نو په خپل هغه مایوس فکر پسې به خندا درځي، وایي به چې دا ما څه په قهر اخته وم، دا خو لکه د سترګو د رپ هغه بدې ورځې وي او تېرې شوې. زه پوهېږم د شپې ډېر ناوخته دی، صرف یو ملګری مې دا وخت اوري او ما او دی لکه د دیوال سره خبرې کوو، یا بس دوه یاران لکه په رازدارۍ چې غږېږي. نو زه به هم خوب اړخ ته لاړ شم، خوب د نوو هیلو د پوره کېدو دپاره مونږ ته انرژي رابخي، مونږ ورسره ریکریټ کېږو ذهني جسماني طور. نو د ورځې چې د انسان په سیلز کې، په وجود کې، په ټیشوز کې کم ډسټرکشن راغلی وي او هغه ریپیریبل وي، نو هغه بیرته سمیږي او د سبا دپاره خلک بیا ژوندی کېږي، ریجوینیټ کېږي. خدای دې موږ ټولو ته ژوند راکړي. زه ستاسو ډېر مشکور یم چې د شپې 3:30 بجې دومره ناوخته تاسو وخت راکړه. او توصیف احمد خو تر پایه واورېدم. نو د مینې نړۍ مننه. که زما غږ اوري زما مینه او مننه دې ورسیږي. که امکان لري نو کمنټ دې راته وکړي چې زما غږ اوري. زه وروسته هم کتلی لوستلی شم. خبره دا ده چې زه به تاسو سره د خدای پاماني وکړم په هغه زړه دعا باندې چې که زما په دعاګانو باندې کېږي. پښتانه دې لکه ستوري د اسمان شي، هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. یو درخواست او هغه زه همیشه په نشریه کې کوم، په براډکاسټ کې، چې ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. په روډ روان یې او تا روان یم او تا اورم. په روډ روان یې خو زما د اورېدو تر څنګ د ځان ډېر خیال ساته. که څه چې ستاسو اړخ ته لا 10 بجې دې فکر کوم په کوم خارجي هیواد کې یې، د ځان خیال ساته. نه صرف ستا خپل ژوند بلکې ستا سره تړلی د ډېرو خلکو ژوند دی چې هغه په تا، ستا په کار، ستا په زیار، ستا په سبق ولاړ دی. تمې دي، هیلې دي، د ښو او د اسانو ورځو توقع ده. باید ته په خپل مقصد کې کامیاب شي او د خپل صحت، د خپل ژوند خیال وساتي. دا یوازې تا ته نه ویم بلکې ټول چې څوک اوري هغې ته، خو ستاسو نه او د اورېدونکو نه مخکې دا ځان ته ویم. پکار ده چې د خدای د دې راکړي نعمت د آخري حده پورې خیال وساتو او خیال ساتلی عملي شکر ویستل دي. زه مو په لوی مهربانه خدای سپارم. خدای مو راوله. سبا به هڅه کوم چې لږ وختي 12 بجې که ژوند و مولای عالمین کوله در سره به مخامخ شم او سره به وغږېږو. کور مو ودان.